لاست ویډیو کې موږ دا کار کړو چې څونه پلیئر چې د هغو ریکارډ موږ ډسپلی کړو. اوس په دې ویډیو کې پسې داسې کار کوو چې د پلیئر په ایډیټ بټن باندې کله کلیک کړي نو د دلته کې ریزلټ خو الریډي راغلی، کله کې د نوم څوک اپډیټ کړي او بیا کنفرم باندې کلیک کړي نو چې د ریزلټ چې دی هغه دې اپډیټ کړی شي. ټیک ده، نو دې دپاره به زه داسې کار وکړم چې را به شم پلیئرز ته او دا د اپډیټ گیم دا فایل که زه ډوپلیکیټ کړم نو دا اپډیټ گیم دا به دومره نه ښه که د دې په ځای زه داسې کار وکړم چې دا اپډیټ گیم دا چې دی بس دا که ډوپلیکیټ کو یا دا اپډیټ کار وکړو، دا اپډیټ گیم دا به ډوپلیکیټ کو او یا به دا نه ډوپلیکیټ کو، دا به ډیلیټ کو واپس. اپډیټ گیم دا فایل چې دی دا به ډیلیټ کو او دا څونه کوډ چې کړی دا اول زه ګیټ هب ته ایډ کړم. نو کوډ چې دی دا ګیټ هب ته پوش شو. ټیک ده، اپډیټ شو او اوس په دا 8 گیم 8 پلیئر چې دی دا به زه کاپي پیسټ کړم او دا به زه ډوپلیکیټ کړم، دې له به زه نوم ورکړم چې اپډیټ پلیئر. ټیک ده، او په اپډیټ پلیئر کې به موږ دا کار بیا څه دغه کول غواړو هغه به ایډ کو پکې او دلته کې پلیئر ټیبل ته به راشو، موډل ته 8 پلیئر کار ختم شو. نو دا به زه لږ ساعت له مینیمایز کړم چې دا ځای موږ ته لږ کلاو شي او دلته کې دا کوم فارم چې دی د فارم کې به زه ایډیټینګ وکړم، دې له به زه ایکشن ورکړم include /config نه دی هینډلرز. په هینډلرز کې چې دی اپډیټ گیم اپډیټ پلیئر خبر روانه دی نو اپډیټ پلیئر او میتھډ از ایکوال ټو پوسټ. دا میتھډ پوسټ شو، دلته کې هر یو انپوټ له به زه نیم ورکړم، نیم پلیئر آی ډي د نیم به شي چې پلیئر نیم، د نیم به شي چې پلیئر ایډریس او یو بل دی پلیئر کانټیکټ. ټیک، دې ټول نیمز اساین شو. اوس د دې انپوټ دا بټن چې د دې نیم به شي اپډیټ پلیئر، دا به اپډیټ پلیئر شي. ټیک ده، او اوس په چې کله په بټن باندې کلیک کړي نو دلته کې به هر څه سره راځي او دا پیج کې به ایگزیکیوشن کیږي. نو زه به 8 پلیئر په ځای اپډیټ پلیئر بټن کلیک کړم او اوس په پلیئر آی ډي پلیئر نیم چې په دې کې یو ویلیو هم امټي وه نو دلته به دا میسج شو کېږي چې آل فیلډ آس ریکوایرډ او دی به دې پیج ته راځي. بیا به دلته کې دا کویري چې دا ټرای کیچ وال به ایگزیکیوټ کېږي. دا کویري چې دا موږ په دې کې چینج وکړو دا به موږ کو اپډیټ او پلیئر set pnic is equal to player id. دا به دې کار وکړم چې pnic is equal to player id, pname is equal to player name او بیا p address is equal to address او p contact is equal to contact. دلته کې وکي equal ولګو. ټیک شو، دا شو دا اپډیټ کویری. او دا بشي چې where PID is equal to player ID. PID نه دا PNIC ده. PNIC is equal to player ID. ټیک ده، نو اوس دا زمونږ کویری شو. په دې طریقه باندې به دا کویری ایگزیکیوټ کیږي. موږ وایو چې اپډیټ کا پلیئر ټیبل کې او سیټ کوم ویلیو چې دته راځي هغه ټول ویلیو سیټ کا په کوم ځای کې باندې where pnic is equal to player id. د چې کوم پلیئر آی ډي په ټیبل نه به سلیکټ کړي هغه به راوالي. خو اوس په دې کې به یو خبره دی چې دې کله پلیئر آی ډي رالی نو که لیټ سپوز یو کس
پلیر آی ډي چینج کړي نو بیا به څه چل کېږي نه صحیح شوه دا به برابر کار کوي مسله به پکې امید دی چې نه راځي که نه راځي به پکې او مسله به په دې کې راځي مسله به پکې ځکه راځي که لیټ سپوز دا پلیر آی ډي زه اوس داسې چې کوم ټیک ته خو که دلته کې یوزر په ایډیټ باندې کلیک کوو اوس دا آی ډي ده ټیک ته او د دې کس دا ان آی سي چینج کړه چې دا غلطه کړو او د بله ان آی سي ورکړه ټیک شو نو چې دا ویلیو کله لیکه ډیټابیس ته راشي نو دا ویلیو خو به هلته کې نه موجود نو دا کویري به نه اکزیکیوټ کېږي نو دې دپاره به داسې کار وکړم چې زه به یو بل انپوټ فیلډ والم او هغې له به هم زه دا ویلیو ورکړم ټیک ته نو هغې لپاره به زه راشم د پلیر ټیبل ته او دا کم انپوټ چې دي انپوټ په دې کې زه دلته کې یو انپوټ واخلم input او input type چې هغه به hidden او د دې name چې دی هغه به چې PID به لور کم صحیح دی PID او د value چې دا value ورته زه پاس کوم دې ته به value راځي د جاوا سکرپټ په ترو باندې څنګه چې هلته کې دغه ته راتلم دې له به زه کلاس ورکم کلاس چې دی دا وی به شي چې کلاس په هم PID شي او جاوا سکرپټ کوم فایل چې دی په هغه جاوا سکرپټ فایل کې به زه دې ته هم ویلیو پاس کړم دلته کې مونږ د ګیم آی ډي دا ویلیو چې دا راغستې ده ټیک شوه او په دې کې مونږ د فلټرډ زیرو ویلیو ښودې ده دا به زه یو پیر بیا ډوپلیکیټ کړم او په دې کې به زه ولیکم چې پی آی ډي کلاس یې ته ایډ شوی دی نو دې ته به دا ویلیو راشي که زه دا ریفریش کړم زه چې څه کول غواړم او تاسو ته وښیم چې دا څه به اوس فایده دې وشي ایډیټ ته رانم دلته کې هغه انپوټ فیلډ نه ښکاري ټیک ته خو چې دا زه کله انسپیکټ کړم او دلته کې انپوټ ته راشم دلته کې پکې یو انپوټ ټایپ دی هیډن او که دا زه ټیکسټ کم لږ ساعت دپاره نو دلته کې به پی آی ډي کې هغه ویلیو راغلی خو اوس ورته نه ده راغلی آی تھنک دا به دغه غواړي ریفریش به غواړي دې کې اکثر کې کیش راشي که نه د هغې د لاسه بیا دا مسله کوي ټیک ده انپوټ ټایپ چې دی هیډن دی نو دا به زه ټیکسټ کړم اوس هم نه ده راغلي نو زه ګورم چې دا څه مسله ده په دې کې چې دا ویلیو دې ته ولې نه ده راغلي ویلیو ځکه نه ده راغلي چې ما خو دلته کې ډایرکټ دا انشیز ولګو خو ما ته پته نشته چې دا زه لګیا پسې کیم دا د ګیم هغه دغه دی زه د ګیم په هغه کې لګیم او د پلیر هغه دا ده ټیک شوه پلیر آی ډي دا به زه کم پی آی ډي او دلته کې دا ویلیو چې دا ما لږ ساعت دپاره ټیکسټ کړې ده چې موږ ته پته ولګي ویلیو دې ته راځي که نه نو اوس دا ویلیو او دا پی ان آی سی یو شان دي ده ټیک ده نو هغه ویلیو راواغستی شو او نیم کې به زه پی آی ډي کاپي کړم دا به زه ما یوز کېږي دلته دا فایل به زه کلوز کړم او د دې ټایپ چې دی دا به زه هیډن کړم چې دا دلته کې اوس نه شو کېږي صحیح شو له دې ځای نه هایډ شوه او اوس به زه راشم دلته کې کم کنډیشن کې چې ویلیوز چک کېږي ایم ټي کې په ایم ټي کې به یو دا ویلیو هم چک شي ایم ټي او که کومه ویلیو ایم ټي وي or empty $_post PID صحیح شو نو که دا ویلیو هم empty وي نو ماته به بیا ایرر شو کوي صحیح او اوس په دلته کې زه راشم په دې دغه کې ویر کې به زه دا پاس کوم چې PNIC is equal to دا به زه صرف PID کوم او PID به بیا موږ دلته کې دې ته پاس کو نو اوس دا کویري چې اکزیکیوټ کېږي نو یوه پلیر آی ډي ده پلیر آی ډي ته دا دغه پاس شوه پلیر آی ډي پلیر نیم چې دی پلیر نیم پاس شو ایډرس ته ایډرس پاس شو پلیر کانټیکټ ته پلیر کانټیکټ پاس شو او اوس پی آی ډي ته به زه پاس کم پی آی ډي صحیح شوه دا کویري به اوس اکزیکیوټ شي نو 8 پلیر سکسس د دلته کې هغه سیم نور حساب کتاب به سیم که دا کویري اکزیکیوټ شوه نو دلته به سکسس میسج وښایي که ایرر پکې راغی نو دلته کې به دغه کې دې سره 112 به زه ولګوم د دې آی ډي سره او زه به کنفرم کلیک کړم نو پلیر اپډیټډ شو د ده ویلیو 112 شوه ټیک ده دا به زه ایډیټ کړم د ده دا نوم چې دی د سمیت په ځای به سمیت 443 کړم او دا کراچي به ورسره هم اپډیټ کړم او دا نمبر چې دی دا به هم اپډیټ کړم او زه به کنفرم کلیک کړم نو اوس هم اپډیټ شو د ده ریزلټ که زه اوس یو بل کار وکړم د ده دا پرایمري د ان آی سي چې دا راولم چونکې پرایمري کې ده او دلته پیسټ کوم او کنفرم وهم نو په کار دا چې د اوس مال دلته کې ایرر راکړي او ماته د ایرر میسج شو کی
نو برابر د کار کوي ماته ایرر میسج شو چې پرایمري کې الریډي مو دغه دا یوز کې راو دا ته دوباره یوز کې نو دا هم وشو. اوس یو بل کار په دې پیج کې دا وکړو چې کله زه په ډیلیټ باندې کلیک کوم نو دې چې نه کم پلیر چې سلیکټ کړی دی هغه پلیر دې نه ډیلیټ شي. نو دا به پس په نیکسټ ویډیو کې ایډ کو. تر اوسه پورې دا